تر اوسه بهرنی هیواد ولې ولسمشر غني ته د ټاکنو بریالیتوب کې مبارکي نه ده ورکړې؟ علت یې څه ده؟ حقایق څه دي؟ راځئ دغه ویډیو راسته تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونه خبر سئ او اوس ورته چا مبارکي ورکړې ده. په سلامونو محرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ سئ. اروپایي ټولنې له ځنډ وروسته ولسمشر غني ته د بریا مبارکي ورکړې ده. له یوې ورځې ځنډ وروسته اروپایي ټولنې د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني د بریا تایید کړه او هغه ته یې مبارکي ورکړه. ولسمشر غني پر خپله ټویټري پاڼه لیکلي دي اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي پالیسي جګپوړی استازی یوزف بورل ورسره ټلیفوني خبرې کړې دي او په افغان ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. ولسمشر غني زیاتوي چې د بورل سره یې د ټاکنو د پایلو اعلان ترڅنګ په افغان سولې د ټولنیز پرمختګ او نورو مسایلو باندې هم خبرې اترې کړې دي. اروپایي اتحادیې غني ته د مبارکي ورکولو ترڅنګ په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ستایي چې د ننګونو او جنجالونو باوجود یې ستر کار وکړ. جوزف بورل دغه راز د ولسمشر غني دا ژمنه هم ستایلې ده چې ویلي دي داسې یو حکومت به جوړوي چې ټول پکې برخه ورکړل شي، د ټولو خواو استازي به پکې شامل اوسي. دغه اروپایي چارواکي ولسمشر غني سره په خبرو کې ټینګار کړی ده چې د ټاکنو د پایلې اعلان وروسته مهم اقدام د ټولو شمول سولې پروسې د ملاتړ لپاره یووالی دی چې باید رامنځته شي. دا لومړنی لوړپوړی بهرنی چارواکی دی چې ولسمشر غني ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکوي. دغه راز له اروپایي اتحادیې نه وروسته په دوهم ځای کې بیا مخکښ امریکایي سناتور لینډس قرار لري. هغه هم ولسمشر غني د بریا مبارکي ورکړې ده او ډاکټر عبدالله استایلی چې په یو سختې مبارزې کې برخه اخیستې وه، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستي نتایج د اعلان په هکله په اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي حکومت هرکلی کوي او چمتو ده چې ګډ کار ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړمه ورځ د افغان ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې پکې ولسمشر غني 50.4 سلنه رایې ترلاسه کړې وې او یو ځل بیا د افغانستان لپاره د 5 کلونو ولسمشر اعلان شو. دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ ولې نورو بهرنیو هیوادونو ولسمشر غني ته تر اوسه مبارکي نه ده لیږلې؟ علت به یې څه وي؟ راځئ خواږه نظرونه په ویډیو کې راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په اقرب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.